إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل راية الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما د اسلام خوګورونو الله جل جلاله وعم نواله په موږ او تاسو باندې بشمار احسانات انعامات کړي چې هغه د شمارلو نه دي که شمارلې شروع کو سر ته نشو رسولی وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فاذكروا آلاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. جسمانی نعمتنا باطینی ظاهری نعمتنا دینی نعمتنا دنیوی نعمتنا الله په موږ او تاسو باندې کړی دي. او د ټولو نه لوی نعمت چې الله په موږ او تاسو کړی دی هغه دا قرآن پاک دی چې الله موږ او تاسو ته رالیږلی. الرحمن علم القرآن. الله پاک په خپلو بندګانو بې حده مهربانه دی. الرحمن الله پاک دا نه غواړي چې زما بنده ناکام شي، الله پاک دا غواړي چې زما بنده کامیاب شي. نو د خپلو بندګانو د کامیابولو دپاره موږ او تاسو ته د قرآن علم راولیږو. د انسان د پیدایش نه مخکې الله پاک علم القرآن ذکر که. الرحمن علم القرآن رسته ذکر که خلق الانسان، حالانکه انسان مخکې پیدا شو، دا قرآن رسته راولیږه. خدا د انسان ته وایي چې ستا د پیدایش مقصد د قرآن پاک علم دی. او دا مجلس هم د قرآن د علم مجلس دی، د ختم القرآن مجلس دی. د ختم القرآن په مجلس کې یوه فایده دا ده چې دعا قبلیږي، او بله فایده دا ده چې د ختم القرآن په وخت کې 80,000 ملائک راځي چې چا قرآن پاک ختم کړی قبل بین عینیه د دواړو سترګو په مابین ښکل کړي. او فرمایي د دې قرآن پاک علم دا دومره اوچت علم دی. نبی علیه السلام فرمایي حامل القرآن حامل رایة الاسلام. تاسو ودرېږئ دې ماشومانو چې دا کم قرآن په ناظره او په حفظ باندې وه دی ته ګورئ جي، تاسو واورئ د دی فضایل دا څوک دي جي. نبی علیه السلام فرمایي طوبى لأجواف تحمل هذا طوبى لأجواف تحمل هذا. خوشحالی دا خوشخبری دا د هغه سینو دپاره چې دا قرآن پاک یادی، دا قرآن پاک په سینو کې اوچتی. حامل القرآن حامل رایة الاسلام. نبی علیہ السلام فرمائی د قرآن اوچتون کی د قرآن پاک یادون کی دا د اسلام جنډه اوچتون کی دی
نبی علیہ السلام فرمائی اشراف امتی حملت القرآن که زما په امت کې د شرافت نه ډک خلک ګورئ نو دا د قرآن یادونکي دي. نبی علیہ السلام فرمائی لا يعذب الله عبدا او القرآن، الله پاک هغه بنده ته عذاب نه ورکوي چې د چا په سینه کې دا قرآن محفوظي. دا کم خلق دی؟ دا نبی علیہ السلام فرمائی د دوی په باره کې چې دا په ناظره باندې قرآن پاک ختم کی. د دوی ناظرې والا چې قرآن پاک ختم کو د دوی پلار که په دې مجلس کې هغه ودرېږي، پلرونه شته دې مجلس کې ناظرې والا. تاسو مې یوه خوشخبري واورئ. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې خپل زوی ته په ناظره باندې قرآن وښوده د مور او پلار مخکني رستني ټول ګناهونه معاف شو. مبارک هم شئ، کښېنئ. فرمای نبی علیہ السلام چا چې خپلو بچو ته په حفظ باندې قرآن پاک یاد که د حافظانو پلرونه شته جي ودرېږئ، دا حافظان دي جي، د دیو پلرونو دپاره خوشخبري واورئ. نبی علیہ السلام فرمای چا چې خپل زوی ته قرآن پاک په یادو باندې یاد که د دا مور او پلار به د قیامت په ورځ باندې د قبر نه د 14مې سپومۍ په شان راپاسي. مبارک دی شه، دا څومره لوی فضیلت. مور او پلار ته به داسې تاج ور په سر کوي چې د هغې قیمت به څوک نشي ور په سر نشي یعنی ادا کولی. داسې جوړې به ورکړي، داسې لباس به ورکوي چې ګورئ دې ماشومانو ته دا رومیل او دا سپینې جامې دا دلته ورکړې، خو د مور او پلار یې دلته دستاربندي او چادرپوشي نه کیږي. دا ولې؟ د مور او پلار چادرپوشي او دستاربندي به په قیامت کې کیږي. هلته بیا مور او پلار ته لباس ورکوي، تاجونه به ورکوي، داسې زبردست اعزاز به د تمامې دنیا خلک به ورته ګوري. او دې حافظ قرآن ته به الله پاک وایي چې روان شه ستا د خاندان لس هغه کسان چې ګناهګاري او جهنم ته رواني چې درنه جهنم ته لاړ نشي د لاس نه ونیسئ د ځان سې جنت ته بوز. دا څومره کښېنئ جي، تاسو کښېنئ. وخت کم دی، ما به تاسو ته د حفظ او د علم او د علماو شان بیان کړی وی چې علما کم خلق دی. علما نبی علیہ السلام فرمائی العلماء مصباح الهدى، علما د هدایت ډیوی دي. دا علی رضی اللہ عنہ وی العلماء مصباح الهدى، علما د هدایت ډیوی دي. او نبی علیہ السلام فرمائی العلماء ورثة الانبیاء، دا د تمام انبیاء وارثان دي. نبی علیہ السلام فرمائی زما په امت و زمانه را روانه ده، زما په امت و زمانه را روانه ده یفرون من العلماء والفقهاء، د علماو نه به منډې وی، د مفتیانو او فقهاو نه به تښتي. علماو سبې نه لګي، فقهاو سبې نه لګي، مفتیانو سبې نه لګي. نبی علیہ السلام ای که دا زمانه م چې تر لاندې کړه، داسې زمانه وه چې د علماو سې نه لګېده، منډې تې والې، څښتېدل تې، خوالی نه راتلل. دریو عذابونو ته دې دا عوام تیار شي، درې عذابونو ته، دریو مصیبتونو ته. اول عذاب یرفع البرکة من کسبهم، الله پاک به د دې عوامو د کاروبار نه برکت اوچت کی. دکان کې، تجارت کې، کاروبار کې، زمینداره کې وی برکت ختم شي. دویم عذاب یسلط الله علیهم سلطانا ظالما، الله پاک به په دې عوامو باندې ظالمان بادشاهان مسلط کی. او دریم عذاب ډیر خطرناک دی یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، دا خلق به د دنیا نه بی ایمانه ځي. شیخ الهند رحمت الله علیه به فرمایل چې کم سړی د عالم خلاف کوي، چې کم سړی د عالم خلاف کوي او دا سړی کله مړ شو په قبر کې کېښوده، قبر یې راوسپړی، د دې سړي به مخ د قبلې نه راوښتې. د علماو سره محبت کو، د علماو عزت کو، د علماو قدر کو، اگر که بد عمله ولی نه دی. د بد عمله عالم مثال په شانته د لاټین دی. د لاټین په کټۍ کې تیل وي بدبوداره او په دې سرو ته شخړې رواني، خو په دې منځ کې رڼا ده د لاټین. د لاټین رڼا ته هر سړی ګوري، د کټۍ کې تیلو ته هم نه ګوري.
بره د شخړو دی لوګو تم نه ګوري نو څنګه چې ته د لاټین قدر کې د رڼا د وجې نه دقسې د بد عمل عالم قدر کوه د دې قرآن پاک د رڼا د وجې چې په دې زړه کې پروت دی خېټې ته هم مه ګوره خولې ته هم مه ګوره د بد عمل عالم مثال دا چې لاټین ورسره او ړوند دی یو سړی لاټین یې نیولی دی په چړای کې ولاړ دی په چړای کې په دې چړای کې باران شوی دی خټې دي خټې او خلک په دې چړای باندې خیږي او څه کسان په دې اترای باندې کوزیږي دې ړوند سړي ورته لاټین نیولی دی نو دا کم کسان چې په چړای خیږي کوزیږي دا به دې ړوند ته دعا کوي که خیرې به ورته کوي دعا به ورته کوي اگر چې په خپله باندې ړوند دی خو تا ته لاټین نیولی دی بد عمل عالم دی په خپله ړوند دی جهنم ته روان دی خو تا جهنم ته د ښویدو نه بچ کوي تا ته د علم رڼا نیولې ده تا ته د قرآن رڼا نیولې ده ته د قدر کوه دعا ورته کوه خیرې ورته مه کوه موږ او تاسو ټولو له پکار دي چې خپل اولاد صالحان عالمان عاملان داعیان کو خپل بچی مدرسو ته وقف کو چې دې مدرسو کې دا کم استادان سبقونه وای دیو پسې خبرې مه کوئ چانده دې ورکړه 10 روپۍ شاته پسې 10 کنځلې مه کوه شاته پسې 10 خبرې مه کوه پیسې به دې 10 ګون نه ورکړې او ټول کال یې زوتې احسانات پې بیرته مه کوه حسابونه مو سمه کوه بعضو پکې 1 روپۍ نه ورکړي وای قاري صاحب غونډې روپۍ والې مولانا صاحب وای ټولې روپۍ د جومات والې او د مدرسې روپۍ والې حساب کتاب یې د الله په ذمه دی 450 طالبانو ته سبق وای نو دا د دې دپاره وای چې ستا په لسګون زه جانم ته لاړ شم حسابهم علی الله حساب په الله دی ته په ښه ګمان ورکوه چې دا زما د بچو حاجي دا زما د بچو نگرانی کوي دا زما بچو ته قرآن ښیي دا زما بچو ته د جنت لار ښیي دا زما بچو ته الله ښیي دا زما بچی د جهنم نه بچ کوي او دې قاري صاحب له دعا غواړه مدد یې کوه همت حوصله افزایي کوه ماشاءالله او که دا جومات د 450 طالبانو وران که خیر دی وران دی کی دا به عالمان شي 450 جماعتونه به آباد کی د برکلی دا یو جماعت به په 450 طالبانو ورانې نو بیا به دا 450 طالبان 450 جماعتونه آبادوي دیو ته مه قارېږه قالین خراب کو دیوال خراب کو ټایل خراب کو پروا نشته دا خوستا بچی دی ادب ولا کور کې ورکوه وی بچو د مسجد ادب ساته د تپایی ادب ساته د قرآن ادب ساته د خپل استاز ادب ساته ادبوا اولادکم دا پلرونو ته وی دا دی مولانو ته نه وی ادبوا اولادکم باباجی خپل بچی له ادب ورکا علموا اولادکم اولاد لم علم او تعلیم ورکي د دې نوي نسل خیال وساتئ دا به دې جومات کې صحیح کېږي دا به دې مدرسه کې صحیح کېږي نوجوان طبقه فلمونو نه ځان ساتئ د ډرامو نه ځان ساتئ د ګیمونو نه ځان ساتئ داسې رمضان المبارک په نوجوانو باندې تیر شو د شب قدر په شپې ټوله شپه فلمونه کتلي د شب قدر شپه فلمونه د شب قدر شپه او گیمونه دا د دې غټ موبایل د لاسه نوجوان طبقه برباد په نظر راځي د سار مون نشته 12 بجې 1 بجه ود کېږي فلمونه گیمونه اذان په غوږ نه لګي کال تیر شي د سار مون نشته الله نه ویریږو آخرت مخې ته کېدو د دې دنیا نه رواني د دې عیش و عشرت فانی دی دا ختمېدونکی دی دا زایل کېدونکی دی دې دنیا ته مه مخه کوئ آخرت ته مخه کوئ جنت مخې ته کوئ جهنم مخې ته کوئ وجاړئ په تیره زندګۍ باندې یا الله معاف میم کا یا الله پاک میم کا وخت کم دی جی دعا به وکړو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم یا اللہ کامل ایمان را نصیب کا یا اللہ کامل تقوی را نصیب کا یا اللہ د ہدایت نور را نصیب کا یا اللہ د دې مجلس نور را نصیب کا یا اللہ د دې قرآن پاک یا اللہ د ختم برکت په وجه یا اللہ زمونږ دنیا و آخرت ښایسته کا یا اللہ زمونږ د مغفرت اعلان وکړه یا اللہ زمونږ گناهونه په نیکو باندې بدل کا یا اللہ د مجلس په آخر کې اعلان کیږي قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم بالحسنات یا اللہ دا اعلان زمونږ په حق کې موکا یا اللہ دا اعلان زمونږ په حق کې موکا یا اللہ پرشتو ته اعلان وکړه و دا مجمع مې ټوله معاف کړه یا اللہ د بر کلي بچی بچی معاف کا نوجوانان یې معاف کا نارینه یې معاف کا زنانه یې معاف کا دې مجلس ته چې د هر ځای نه څوک هم راغلي دي یا اللہ سرتاپا گناهونه یې معاف کا یا اللہ موږ یا اللہ منگ فاجران فاسقان یو یا اللہ سرتاپا گناہگاری خطاکاری یا اللہ سیاکاری مجرمانی ډیرم خپه کړی قدم په قدم هم خپه کړی یا الله تم ناراضه کړی یا الله پرشتو ته اعلان وکړه زمونږ د رضا اعلان هم وکړه یا الله موږ ناراضي شه یا الله موږ ناراضي شه که موږ ناراضي نه شوې زمونږ به بیړه غرقه شي خدایا که ته زمونږ ناراضي شولې زمونږ به بیړه پار شي خدایا یا الله یا الله یا الله یا الله د دې علما او حافظانو قاریانو سره چې څوک څه قسم امداد کوي یا الله پاکه تی دنیا و آخرت ښایسته کا مالی جانی قربانی ورسره کوي یا اللہ تی قربانیان قبول کا دی مسجد کے دی مرکز کے یا اللہ دی مدرسہ کے چڅوک یا اللہ مال لگئی یا اللہ جان لگئی یا اللہ مال جان قبول کا یا اللہ پاکا یا اللہ زمانگ ټولی بدگمانے ختم کا یا اللہ منگا خو گمان والا جوڑ کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ منگ دا غیبت نہ بچ کا دا چغلی نہ بچ کا یا اللہ یا اللہ دین و دنیا ہم خیستہ کا دا دنیا دا محبت جرڑم دا زړه نه روباسا دا آخرت دا محبت جرڑم پا دې زړه کې ولګوه یا الله ستا د محبت یوه ذره را نصیب کا الله مهرباني وکړه ستا د محبت یوه ذره را نصیب کا ستا معرفت را نصیب کا یا الله ستا یا الله یا الله یا الله ستا سره مو زړه ولګوه د بازار سم زړه لګېدلی ګیمونو او فلمونو سم زړه لګېدلی جومات سه زړه نه دی لګېدلی ستا سه زړه نه دی لګېدلی تو همې اپنا بنا لینا یا الله ته موږ خپل جوړ کا پردي شوي د بل چا شوي یا الله ته راستانه کا یا اللہ دین او د دین محنت را نصیب کا یا اللہ د دین او د دین د محنت تپارم په ټوله دنیا کې قبول کا یا اللہ د عالمی نبی عالمی امتینی منگ د ټول عالم د ہدایت تپارا قبول کا منگ د ہدایت چابی وګرځوا منگ د ہدایت یا اللہ پاک ذریعہ و سبب وګرځوا یا اللہ مارے مارے آخری کناری پوری دنیا ساری زندگی د پارم قبول و منظور کا آمین 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 وصلی اللہ تعالی علیہ الله بوس جمع کیږي تاسو مو سره تعاون مشران سپیډ کوز ناس